السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحت اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په لوست باندې. مخکې د لوست د پیل څخه تاسو خو به کورنۍ دنده حتما راوړی وي. ماشاءالله کورنۍ دنده حتما راوړئ، ځکه چې دا ستاسې په نمرو کې حسابیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون دی بیولوژي، ټولګی مو نهم دی. شپږم څپرکي د کتاب مخونه مو د 63 څخه تر 66 پورې دی. 20م لوست دی زموږ او ستاسو. عنوان مو شوکي نخاع یا حرام مغز دی، چې زه عبدالصمد مسلم به تاسو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې په نوي درس پیل وکړو، غواړم چې د دې درس اساسي موخې تاسو ته وړاندې کړم. موږ او تاسو به انشاءالله د درس تر پایه شوکي نخاع وپېژنو چې څه شی دی، چېرته موقعیت لري، څه کارونه کوي، د ده عمل به حس کړو. همدارنګه د عصبي سیستم د ساتلو لپاره، مخصوصا د مخدره توکو نه د عصبي سیستم د محافظت لپاره د هڅې ذهنیت به انشاءالله په موږ او تاسو کې پیدا شي. پیل کوو د نن ورځې په لوست. بسم الله الرحمن الرحیم. شوکي نخاع چې بل نوم یې دی حرام مغز، چیرته موقعیت لري؟ د مستطیلي نخاع څخه نیولې تر ملا پورې د ملا تیر په کړیو کې موقعیت لري. تاسې پوهیږئ چې د ملا تیر کړی هغه کلک کړی دی چې دنده یې یو اساسي دنده یې د شوکي نخاع یا د حرام مغز ساتل دی. ځکه موږ او تاسو په تېرو لوستو کې ویلي وو چې د سکلیټي سیستم یوه مهمه دنده د اعضاو ساتنه دی، بر علاوه د دې نه چې هغوی زیرمه هم کوي، بدن استوار ساتي. یوه مهمه دنده چې اوس تاسو ګورئ چې د ملا تیر په کړیو کې شوکي نخاع یا حرام مغز ساتل کیږي. څه دنده لري دا حرام مغز؟ حرام مغز یو مهمه دنده دا ده چې مغز له محیطي دستګاه سره نښلوي. په محیط کې چې کوم پیغامونه دي دا راوړي شوکي نخاع ته او د شوکي نخاع نه مغز ته، یعنې محیط له مرکزي عصب سره وصلوي. دا یې مهمه دنده ده. مختلف رشتې لري. تاسې پوهیږئ چې همداسې چې مرکزي دماغ له میلیونونو نیورونو څخه جوړ شوی دی، نو د شوکي نخاع کې هم میلیونونه نیورونونه فعالیت لري، خو اکثرا په جوړه‌ایي شکل سره فعالیت کوي. یعنې بطني رشتې لري او هم ظهري رشتې لري، چې په بطني رشتې کې خوځېدونکي یا محرک نیورونونه دي یا حرکي نیورونونه دي، او همدارنګه په ظاهري رشتې کې حسي نیورونونه دي. همداسې تاسې پوهیږئ د نوم نه معلومیږي چې ظاهري رشتې حسي نیورونونه کوم حواسو نه چې موږ درک لرو هغه انتقالوي شوکي نخاع ته او بالاخره مرکزي عصبي سیستم ته. او په بطني رشته کې چې خوځېدونکي یا محرک رشتې دي، دا نیورونونه عصبي پیغام له مرکز څخه رااخلي او اعضاو ته انتقالوي. همدارنګه د اطلاعاتو یو بل ډول مرکز هم لري چې د غبرګونونو مرکز ورته وایي، د عکس العملونو یا غبرګونونو مرکز ورته وایي. تاسې د کتاب شکل ته وګورئ. که چیرې موږ او تاسو په چوکۍ کینو او د زنګون لاندنۍ برخه چې د ورون شاته عضلات دی، دا د یو سټک په وسیله سره په ورو شکل سره
ضربه ورکو د ورون دغه لاندنۍ برخې ته، نو غیر ارادي زموږ پښه به حرکت وکړي. یعنی شوکي نښه هم ارادي او هم غیر ارادي دواړه دستګاهګانې لري. چې ارادي دستګاه زمونږ او ستاسو د اسکلیټ د سیستم یا اسکلیټي سیستم اعضاو لکه لاس او پښه او دا په حرکت راولي، اسکلیټي عضلات په حرکت راولي. او غیر ارادي چې خودکاره دی، دا خودکاره سیستم هم په شوکي نخاع کې شته دی. خودکاره سیستم یې په ښویه عضلاتو کې لکه په کلمو او په رګونو کې، همدارنګه په زړه کې دغه سیستم دغه غیر ارادي یا په اصطلاح خودکاره سیستم هم تر کنټرول لاندې نیسي. همدارنګه پر عصبي سیستم باندې ډیر داسې مواد شته چې منفي اغیزې لري. یعنی هغه مواد چې انسان معتادوي، روږدي کوونکي مواد دي چې اعتیاد راولي. روږدي کوونکي مواد په عصبي سیستم باندې ناوړه اغیزې لري. کله د دې اغیزې د عصبي سیستم فعالیتونه زیاتوي او کله یې ټیټوي. د بېلګې په توګه الکول چې یو له مخدره یا روږدي کوونکو موادو څخه دی، چې کله انسان الکول استعمال کړي او بیا ډریوري وکړي، نو که یو څوک یې مخې ته راشي دفتن د دې مخه نشي نیولی، یعنی حتما به ورسره ټکر وکړي او که انسان یې ممکن دی چې له منځه یې ویسي. او یا هم کله دغه روږدي کوونکي مواد دغه حسي پیغامونه ډیر زیاتوي، حتی د کیمیاوي پیغام رسونکو په ځای د قرار نیسي. یعنی د عصبي دستګاه یا د عصبي سیستم فعالیتونه نورمال فعالیتونه اخلالوي. نو لازم دی چې له هغه موادو نه چې زموږ عصبي سیستم ته زیان رسوي، چې هغه روږدي کوونکي یا معتاد کوونکي مواد دي، ځان وساتو. همداراز دا چیرته واقع کیږي؟ مثلا کله چې پیغام رسونکي په سیناپس کې پاتې کیږي، د مخدره موادو استعمال چې کله څوک وکړي، نو پیغام د یو نیورون نه بل نیورون ته زر نه انتقالیږي. لکه په الکول یا شرابو کې چې وخوري، د سیناپس په فضا کې پیغامونه پاتې کیږي او همدارنګه په دویم پیغام رسونکي کې هم فشار واردېږي، ځکه پیغامونه دلته توقف کوي. او د نورو مخدره موادو بعضې پیغامونه ډېر په سرعت انتقالیږي، حتی د عصبي پیغام رسونکو ځای نیسي. په مجموع کې دغه توکي د عصبي دستګاه تعادل اخلالوي، تعادل خرابوي، ځکه په نورمال حالت کې زموږ عصبي دستګاه زموږ د بدن په ټولو ساحو باندې کنټرول لري. همدارنګه شوکي نخاع خاصتا بیا په محیطي اعضاو باندې کنټرول لري. یعنی زموږ په زړه، تنفسي دستګاه، د وینې دوران، پر غدواتو، همدارنګه د هورمونونو په ترشح کې. خو چې کله دغه مخدره توکي استعمال شي، نو د دغه نورمال فعالیت اخلالوي. دغه محیطي اعصابو دستګاه 11 جوړې نخاعي عصب لري، همدارنګه 12 جوړې
مغزي عصب په وسیله سره دا کارونه کوي. 11 جوړې په خپله په نخاع کې عصبونه دي او 12 جوړې مغزي عصب دی چې د دې دواړو په کومک سره محیطي اطلاعات مرکزي اعصابو ته رسیږي چې دغه محیطي اعصابو سیستم هم حسي غړي لري او هم حرکي غړي لري. حسي غړي همدغسې چې د حس یعنې د حواسونه زموږ د 5 ګونو حواسونه پیغامونه شوکي نخاع ته او بالاخره مرکزي دماغ ته وړي او همدارنګه حرکي غړي د مرکزي دستګاه نه د لوی دماغ او د کوچني دماغ نه پیغامونه انتقالوي محیطي اعضاو ته یا غړي پوستکي زړه تنفسي د وینې دوران او نورو سیستمونو ته. ګرانو زده کوونکو نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ شوکي نخاع یا حرام مغز چیرته موقعیت لري؟ د ملا تیر په کړیو کې موقعیت لري او څو رشتې لري؟ 2 ډوله رشتې لري چې بطني رشتې دي او ظهري رشتې دي. چې بطني رشتې خوځېدونکي نیورونونه لري او همدارنګه ظهري رشتې حسي نیورونونه لري. همدارنګه موږ او تاسو محیطي اعصابو سیستم هم لرو په شوکي نخاع کې چې دا محیطي اعصابو سیستم 11 جوړې نخاعي عصب دی او 12 جوړې د مغز اعصاب دي یا مغزي عصب پکې شامل دی. همدارنګه یو بل مرکز هم مهم مرکز په شوکي نخاع کې شته دی چې هغه ته د غبرګونونو یا د عکس العملونو مرکز وایي چې مثال موږ او تاسو په کتاب کې ولوسته چې که چیرې د زنګون لاندې په سټک باندې فشار راوړو په زنګون باندې ووهو نو زموږ پښه غیر ارادي ټوپ وهي چې دا په څه معنا باندې دی؟ یعنې دا هم ارادي او هم غیر ارادي سیستم لري چې ارادي همغه دی چې زموږ اسکلیټي سیستم یا اسکلیټي غړي په حرکت راولي، غیر ارادي خوی عضلات او همدارنګه د زړه عضلات رګونه دا تر خپل کنټرول لاندې راولي. همدارنګه پر اعصابو باندې د روږدي کېدو مواد دي چې دا ډېر مضره مواد دي لکه الکول، مخدره توکي چې دا باید استعمال نشي ځکه د استعمال په صورت کې انګیزې یا د عصب پیغامونه په سیناپس کې دروي او پیغامونه نه مرکزي اعصاب ته انتقالیږي او نه د مرکزي اعصاب نه اعضا او غړو ته پیغامونه په منظم ډول رسیږي. نو ځکه باید د مخدره توکو نه چې زموږ د عصبي سیستم یو ورانوونکي توکي دي د هغه د استعمال نه ډډه وکړو. دا اوس ستاسې د نن ورځې درس او ستاسو ته کورنۍ دنده سپارم. خپله کتابچې وباسئ، کورنۍ دنده یاداشت کړئ چې کورنۍ دنده کتل کیږي او هم ستاسې په نمرو کې حسابیږي. شوکي نخاع د املا په تیر کې ترسیم او برخې مشخص کړئ. تاسې به د املا تیر رسم کړئ او په منځ کې به شوکي نخاع وښایئ او په هغه کې به د شوکي نخاع برخې نامګذاري کړئ. دا اوس ستاسې د نن ورځې درس. نور مو پر لوی الله سپارم. د خدای په امان.